سورة قریش مکی سورت تے 4 آیتونه دي. مقصد دا دی چې اے قریشه الله دل مرکز در کړی دی، نو دا په عبادت او بندګۍ باندې آباد وساتئ، خلق دې نه وشړئ. لکه مکې مشرکانو د مکې نه مسلمانان وشړل کنه، الله وی نه دا خو د عبادت دپاره یې، تاسو ته خلق شړئ. بله دا چې قریش سفرونه به کول، خصوصا 2 سفرې وي د هغوی د تجارت مشهوري 2 سفرې. په شام ته به تلو په اوړي کې، ګرمي به وه که نه، دوی به شام ته لاړو. او په جمعې کې به دوی تلو یمن ته د سفر دپاره، او حرم به خالی پرېښودی و. الله ورته وایي نو دغه آباد کوي په عباداتو سره، په دنیا پسې منډې وایي او هغه مرکزونه نه خالی پراته دي. بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. تعجب تے پمینا د قریشو د دنیا سرا. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. مینا د دوی د سفر د جمی او د ووړي سرا. فلیعبدوا رب هذا البيت. نو بندگی دیو کی د رب د دی کور. الذي اطعمهم من جوع. اغه ذات ته چې خوراکي ورکړی دی دوی ته چې بچ شي د لوږې نه. وآمنهم من خوف. او امن ورکو دوی ته د یرې نه. قسمه قسم خوراکونه وشملته دي او امن دی. الله وی د دې په بدله کې پکار و چې دوی زما بندگی کړی وی، خالص د الله بندگی پکار و.